سلامونه ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ وئ. نن دلته د پاریس 15مې ناحیې ته راغلي یو او نن به د پاریس چې دی تاریخي کوم جومات دی د هغې لیدنه به کوو او تاسو سره به یې شریکو. تاسو لیدی شئ دغه تاریخي جومات دی، غټه مناره ده او اوس به ورننه کېږو، تاسو سره به یې شریکو. Vous acceptez le carte bancaire? Passez par là. Ok. دغه د دننه رالو، تاسو دغه حال لیدی شئ، دا یې غټ حال دی. اوس لا موږ دننه شوي هم نه وو، دا اوس مې له ټیکټ واخیستو او دې ځای کې چې دی په درې پورشن باندې تقسیم شوی دی. یو چې دی داسې باغ ورته وایي، باغ غوندې دی، بل چې دی داسې تاریخي ځای دی لکه میوزیم غوندې دی، او بل چې دی جومات دی. دا شاته چې تاسو ته ښکاري دا پکې جومات دی. نو په دریو دغې تقسیم کړی ځکه دا جومات ډېر غټ دی، نو د هر چا دپاره خلاص دی. خو هغه کوم جومات چې دی چېرته چې سړی مونځ کوي هغه ځای کې چې دی بیا د ټوریسټ او د دې خلکو هغسې اجازه نشته. دغه دننه چې دی دا جومات دی او تاسو ته لرې نه ښیم. زه به انشاءالله مونځ له ورځم، خو ویډیو زه نه جوړوم ځکه چې دننه ویډیو جوړول ماته مناسب نه ښکاري. نو تاسو ته به لرې نه صرف داسې وښیم، بیا به ځو اول به تاسو ته نور ځایان معرفي کوم، بیا به د خیر سره چې کله هغه ځای نه راخلاص شو انشاءالله مونځ به کوو، همدغسې به بیا مخکې تاسو سره نور شریکوم. ښه اوس به ځو، تاسو سره به د دې ځای کې چې کوم باغ دی هغه باغونه به تاسو سره شریکوو او لږ څه به تاریخي دغه هم تاسو سره شریکوو. ډېر یو زبردست ځای دی او داسې فامیلي دپاره ډېر یو ښه ځای دی چې فامیل یا ماشومان یې راځي که نه هغه ویکینډ کې، نو ډېر یو مناسب ځای دی. په فرانسه کې هم د افغانستان غوندې انګور ډېر زیات کېږي او نو دلته هم دا د انګور تیار دي. خیر زه خو به یې نه خورم، تاسو سره به یې شریک کړم. نو فرانسه چې ده تقریبا په اروپا کې ټول نه زیاته د انګورو هغه کوم پروډکټ چې دی که نه د هغو ډېر زیات دی. داسې تاسو دا واړه د ګلونو دغه هم لیدی شئ، دا وګورئ غوټۍ کړي دي خو نور رجېدلي دي. نو دغه طرف چې دی دا ټول باغچه غوندې ورته ووایه. اوس به دننه ځو، مخکې به هم تاسو سره نور هم شریکوو د خیره سره. دغه د ملګرو بس د غرمې اذان وشو، موږ به ورځو بس مونځ کوو د خیره سره. مونځ نه چې راوځو بیا به انشاءالله نور تاسو سره دا نور ځایونه شریکوو. ښه ملګرو، د دې جومات اولنۍ تیږه چې ده عبدالقادر بن اګغبریت ورته ووایه، داسې یو سخت لوم دی، د مروکو دی، نو هغه ایښی دی او ډېر پخوانی هم نه دی، تقریبا 1920 کې اول سر کې د دې هر چا خبره بنیاد ایږدل شوی او بیا چې د هغه وخت کې کنډیشن دونه ښه نه و، بیا وخت تر وخته د مسلمانانو ملکونو سره چې د فرانسې کوم هغه ښه اړیکې وي، نو د هغې اړیکو په دغه معنی چې دی د دې جومات باندې بیا کار وشو او نور هم جوړ شو. نو مثال هغه غټ مثال چې دی د عثماني خلافت چې کوم وختونه وو هغه ټایم کې په تقریبا عربو ملکونو په خپله ترکیه باندې نافذ وو، نو د هغو سره چې دی د فرانسې ډېرې ښه اړیکې وي، نو د هغې په دغه باندې چې دی دې جومات باندې بیا نور هم کار وشو او دا جومات چې دی د هغه خلکو په نامه هم یادېږي، هغه مروکن مسلمانان چې په اول جنګ عظیم کې د فرانسې دپاره جنګېدلي وو، نو د هغې په نامه مثال دا جومات باندې هغه ډېر کار کړی او ډېر ریسپیکټ ورته لري، ځکه چې مسلمانانو چې دی
په اول جنگ عظیم کې د فرانسې سره ډیر زیات کومک کړی د جرمنیانو په خلاف باندې او خاص کر د موراکو مسلمانان چې او هغه سره ډیر کومک کړی همدغسې الجیریا او تاسو ایجیپ هم ورکې یادولی شئ نو خو ټول نه زیات چې هغه د موراکو مسلمانانو ملګرو تاسو لیدلی شئ د عبدالحمید بن بادیس کتابتون دی دننه به ورځو ساینسي بڼه کې د زکات او د کاروبار مخشی ورته وایي که نه او د اتګاسیون سلام دعا په دې ټولو باندې چې د اسلام طرف نه کوم هغه کتابونه لیکل شوي دي هغه دلته دي او په هره ژبه کې دي مثال دلته فرانسوي ژبه کې شو ترکي ژبه کې شو نورو ژبه کې د عربي ژبه شوه دا بره چې دي دا لکه چې نور کوم اسلامي کتابونه دي زه خو ټول پېژنم نه خو دا لاندیني چې یو که نه دا ټول د زموږ روزمره زندګي کې د اسلام چې کوم هغه دغه دي که نه فضایل او موږ ته اسلام څه ویلي دي د هغې باره کې دا ټول ښه په ډیټیل کې په فرانسوي ژبه کې لیکل شوي دي او دې خو تاسو نور لیدی شئ دا مثل ورکوټی شانتې کتابتون ورته ووایه یا بیبلیوتیک ورته ووایه او بیا دغلته نور چې دي پوره د دې بلډینګ باره کې پوره معلومات ورکړي دي چې مثال کوم وخت کې جوړ شو چا ورته ډیزاین جوړ کړی ډیزاین چې مو هغه مروکن بیا د دې باغونو باره کې معلومات ورکړي دي دا ټوله نقشه ده تاسو لیدی شئ تقریبا درې طرفه چې دی هغه همدا باغونه دي لکه باغچې دي او دا یو طرف چې دی دلته همدا اوس چې مونځ وکړو دا یو دی همدغه حال دی او مخکې چې دی هغه داسې میوزیم ټایپ ځای دی که نه مونږ لا دې ځایونو ته نه وو تللي او دغه پوره د دې کوم سنگ مرمر او دغه چې پکې استعمال شوي دي که نه د پوره باره کې ښه ډیټیلز کې معلومات ورکړي دي او دغلته تاسو لیدی شئ چې کوم سامان او دغه چې دی د کوم ملکونو نه راوړل شوی دی هغه وخت کې اکثریت د ترکیې نه راوړل شوي دغه بس تاسو لیدی شئ داسې ډېر غټ نه دی خیر ډېر ورکوټی دی څومره چې ما فکر کړی چې ډېر کتابونه به پکې هغونه کتابونه پکې نه دي خو بیا هم ښه دی خو دلته چې څونه کتابونه هم دي تاسو لیدی شئ ټول تاریخي دي دا چې دی هغه درېیمه برخه د باغ ده دلته ښه ښایسته بوټي اکثریت چې دی هر قسمه بوټي دي تقریبا هغه د کیلو بوټي هم پکې دی ډېر زیات بوټي راوړي اکثره د فروټو بوټي ډېر زیات دي نو دا چې دی هغه اول سیټ باغچه ده مونږ دا نه ولیدلې نو تاسو سره وشریکوم دا بیخي هغه اول طرفونه دي او تاسو د فواره هم لیدی شئ ښه ښایسته فواره ده او خلک اوس لږ رامات شوي دي اول سر کې دونه نه تقریبا دغه مناره مې تاسو ته ښودله تاسو ښودله تصویرانو کې مې وکتله ډېره غټه ده تقریبا او دغه شفتالان دي که تاسو یې ګورئ فکر کوم شفتالان دي یا ټماټر دي یا دغه دي څه ورته وایي املوک دي املوک هو ولا املوک دي داسې ټماټر راته ښکاره شوي چې لرې نه ټماټر ښکاري ما ته پته ټماټر وګورئ ونه نه وي بوټی یې پوه شوې خو لرې نه ټماټر ښکاري وګورئ پوه شوې نو د املوکو بوټی دی ښه مثال اکثریت چې دي د فروټو بوټي دي ډېر زیات د فروټو دي دا تقریبا د هر ځای نه راوړل شوي دي هر یو منطقې نه دغه د کوم مسلمانانو ملکونه کله چې د عثمانیه خلافت د سعودي عربیه نه ووت د عربي سعودي نه نو هغه چې دی دغه طرف نه ډېر کومک شوی دی په دې جومات کې ډېر څه پکې بدل شوي دي ډېر څه پکې دغه شوي او دا تاسو چینه لیدی شئ دلته چینه هم ده چینه ورته ووایه او ښه زبردست ځای دی او زما یې اکثره د کوم ډیزاین چې دی ډیزاین تاریخي ډیزاین ډېر زیات خوښ شو دغه یې ګلونه دي او مخکې وضو تاسو سره به مخکې ځای نور شریکو د هوسپیټل شوشین دلته یو هسپتال دی د هغې نه چې کوم مسلمان وفات شوی و نو هغه یې همدلته راوړی و اولنۍ جنازه چې ده هغه یې ورته همدلته کړې وه تاسو لیدی شئ چې
دغه ډېر تاریخي تصویر دی. دغه هغه کس دی چې د جومات افتتاح کړی و. دغه قاري صاحب دی چې هغه ټایم سره خطبه او دغه ورکوي. او دلته چې د نور دا څونه چې د افریقي سره چې کوم هغه مشران چې د فرانسې وو هغو به چې هغه ځینې راغله دلته بیا خامخا د دې جومات ویزټ کولو که نه، نو ټول هغه تاریخي دغه دلته دي. او څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې ډېر مسلمانان د فرانسې دپاره جنګېدلي وو، نو هغه کې دغه مسلمانان هم راځي. تاسو لیدی شئ په 1914 کې هغه ټایم اول جنګ عظیم چې د جرمني خلاف وو، نو مسلمانانو چې دی د فرانسې دپاره ډېره قرباني ورکړې وه. نو دغه هغه زخمین دي تاسو لیدی شئ. او اخوا چې دی هغه ادیره ده، دا هغه مسلمانانو چې کله د حالت جنګ کې مونځ کولو نو عکس یې ورته ایستی دی. دا چې کله هغه فتوحات دغه شو نو هغه وخت کې ورته هغه کوم د سجده شکر ورته وایي هغه یې کړې ده. نو تاسو لیدی شئ دا دی. او لاندې یو ډېر زبردست تصویر دی. دا هم چې دی مثال یو کس دعا کوي او یو ښه خسته داسې زبردست اس ورسره دی او ټوپک ورسره دی او د دعا په دغه کې ورته عکس ایستی دی. بلکې مونځ کوي، مونځ یې کړی دی. د مونځ نه بعد ځکه تاسو د جنماز لیدی شئ او ښه خسته هغه بوټان یې ویستي دي او حالت یې مونځ کې و. او دا ټول چې دي مثال د همغه د نورت افریقن کوم مسلمانان چې دي نو هغو دغه وخت سره تصویران دي. تاسو لیدی شئ په 1940 کې د باره غټه ودانه چې هغه دا بل د بهر تصویر دی، بهر طرف نه د 1940 کې چې کوم طرف ته اوس موږ مونځ وکړو که نه دغه قبلې کوم دغه چې دی هغه د یو بل چې دی تاسو دا لیدی شئ. دا چې دی د 1925 تصویر دی، بیا دا د 1926 تصویر دی. معنا دا چې په دې څو کلونو کې په ډېر زیات کار وشو. بیا دا باغونه دغه خو وروسته جوړ شو، خو اول سر کې چې دی د جومات هغه دغه کړی و. تاسو لیدی شئ د پوره هغه وخت سره چې کوم عکسونه دي هغه یې پکې ورکړي دي. او دې خوا هم تاسو لیدی شئ دا ټول هغه وخت چې کوم خلک وو چې رنګکاري دي چې د رنګکاري والا دی. وګوره نور کارونو والا ده تقریبا د همغه د مسلمانانو ملکونو نه راغلي. تاسو لیدی شئ چې دا هم د نورت افریقان چې دي مسلمانان چې د هغو دي. او دا ډیزاین وګورئ، دا ټول دا کوم ډیزاین چې موږ لاندې وکتل که نه دا په لاس باندې دغسې جوړ شوی دی. نو ډېر یو خسته کار پکې شوی دی. او دغه چې دا هغه صحیح تصویر چې دی هغه هم دا دی، هغه اوله افتتاح او اول لتیږه چې ږدل شوې ده نو هغه دا ده. مثال دا ټول د فرانسې طرف نه د مسلمانانو طرف نه. تاسو لیدی شئ چې دا د مسلمانانو لباس هغه وخت کې څونه یو ښکلی لباس و لکه د که مشران وو نو ډېر هغه داسې ښایسته لباس کې به ګرځېده. فکر نه کوم چې اوس دغسې لباس کې وګرځي. ډېر زیات هغه د مسلمانانو هغه که عالمان دي او که مشران دي د هغو هغه لباسونو کې هم ډېر زیات تغییرات راغلي. ښه ملګرو بس ډېره یو ښایسته هوا هم لګېږي، ډېر زیات خلک هم راغلي دي. آرام هغه د چا خبره چې سړی راشي دا مونځ چې وکړي مونځ نه بعد سړي زړه ډېر زیات خوشحاله شي. ډیزاین لیدی شئ لکه دا په لاسونو باندې خپله هغه د هغه وخت چې کوم مزدورانو د نورت افریقې نه چې راغلي وو نو هغو کړي دي. دغه بره دا ډیزاین وګورئ. زموږ ملکونو کې چې دی اوس هم جوماتونه هغسې دغه کې نه دي، که هغه تاریخي جوماتونه هم دي نو دغسې ساتل شوي نه دي. تاسو دا لیدی شئ، دا دغه تصویر هم تاسو ته ښودلی و چې دا ټولې په لاس جوړ کړي دي او ډېر یو خسته ډېر یو دغه باندې ښه انداز باندې او ښه ډیزاین باندې جوړ کړي دي. دا چې دی د اودس کوم چل چې که نه هغه ښه یو د مونځ دا دواړه چې دی دلته خسته د فرانسې ژبه کې هم لیکلي دي چې مثال څنګه مونځ کوو او کوم مثال هغه مونځ یې ټول په فرانسې ژبه کې ورته ترجمه کړی دی چې موږ څه مونځ کوو لکه څه پکې ویو. ښه ملګرو دلته بمبه ده، بمبه به هم در باندې وګورو. ډېر یو خسته ډیزاین یې ولا جوړ کړی دی، تاسو لیدی شئ. او دا اوبه چې دي بس همدغسې روانې دي، همدې بوټو ته بېرته ورځي. ډېره ښایسته یخې اوبه دي، یخې. پوه شوئ. ما ته کابل رایاد کړو، هغه د کابل جوماتونو کې به همدغسې بمبې لګېدلې وي.
دا د کجورو بوټی دی دلته فروټ خو نه کېږي ځکه چې د دې ځای چې کوم موسم دی هغه دا کوم بوټي چې دلته راوړل شوي دي د نور ملکونو لکه دا اوس دا مثال لیدای شي دا اوس نه پوهېږم کومه میوه ده انځر خو نه دي خو ټول چې دي وخت نه مخکې یا خراب شي یا نور وي او دلته نه پاتې کېږي که نه نو دا که د کجورو بوټي دي هم پکې نه کېږي د املوک لا شوي دي خو ډېره ښه نه دي کچه دي خو املوک لا شوي دي او انځر کېږي که نه انځر ځای دغه پکې معلوم دی نور چې دی ډېر بوټي دي مثال د انارو بوټي هم تاسو ولیدو چې ګلونه یې سوځېدلي وو نو د بمبي چې دی یو هغه سایډ کې لګېدلې ده او یو دې سایډ کې لګېدلې تاسو لیدای شئ او ګینې ډېر زبردست زما خو ډېر زیات خوښ شو او هیله لرم چې ستاسو هم خوښ شوی او خوند هم ترې اخیستی او انشاءالله همدغسې نورې ویډیوګانې به هم تاسو سره شریکوو او د اوس وخت دپاره د لوی الله په امان